السلام علیکم. د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زیم الیاس کاکړ. نگران وزیر اعظم انورالله کاکړ د آزاد کشمیر و قانون ساز اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې په زور باندې د کشمیریانو د لاندې کولو بارتي ارمان به هېڅکله هم پوره نه سي او د انډین سپریم کورټ له پرېکړې څخه به د هغوی د قبضې کولو خبره بېځایه وي، ځکه چې د بېځایه عدالتي پرېکړو له لارې مځکنی حقایق نه سي بدلېدلی. کشمیر د پاکستان شارک دی او د هېواد پر خپلواکي او ګټو باندې به هېڅ ډول جوړ جاړی ونه کړل سي. د مملکت صدر ډاکټر عارف علوي په خپل بیان کې ویلي دي چې په ریاست کې له نوښت راوستلو پرمختګ نسي کېدلی. د ټکنالوژي په کار اچول دا وخت اړتیا ده او په ټولنه کې توپیر له منځه وړل ټولنیز او معاشي انصاف ډېرې درنې ستونزې دي. لویدیځ دي هغوی خپلو ګټو ته پر انساني حقوقو باندې لومړیتوب نه ورکوي. پر فلسطینیانو باندې د زور زیاتوب مخنیوی پکار دی. سوشل میډیا لوی توان لري خو د بېځایه خبرونو خورېدل هم لویه ستونزه ده. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي ویلي دي چې د ډېر اسماعیل خان په برید کې 2 افغانان اوسېدونکي لاس لري. هغه زیاته کړه چې نن هم له افغانستان څخه 110 افغانان و پاکستان ته د راننوتلو هڅې کړې دي چې ساتندویه ځواکونو په سمدستي توګه د هغوی مخه ونیوله او بیرته یې د افغانستان وفولو ته ولېږل. له بلوچستان څخه د پاک افغان نړیوال پولي فوري اف سي لیویز اف آی ای او نادرا پر بارډر منیجمنټ باندې چمتو دي. جان اچکزي ویلي دي چې د افغانستان د اوسېدونکو لخوا د بریدونو او په غیر قانوني توګه و پاکستان ته د راویشتلو د مخنیوي لپاره موږ د پاسپورت د پلي کولو پرېکړه کوو. هغه زیاته کړه چې تر اوسه پورې موږ 15 لکه افغانان کډوال و خپل هېواد ته استولي دي او په چمن کې د فرلت کوونکو پر ځای غوښتنې پوره کړل سي. ریاست د ولس د ستونزو د هوارولو لپاره په ښه زړه کار کوي او د فرنټر سیمو په ملتیا په ځانګړي ډول سرحدي ښار چمن څخه کاروباري مرکز جوړول غواړي. د سېنیټ چیرمن محمد صادق سنجراني ویلي دي چې لومړی ځل د سېنیټ د چیرمن چوڼ د بلوچستان څخه وسو او هغه په حیث د سېنیټ د چیرمن خپله دنده په ایمانداري او بې پلوه ډول ترسره کړه. په کوټه کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال هغه وویل چې په سېنیټ کې د ټولو صوبو غړیتوب او دفاع په ښه توګه وکړل سوه. په یو پوښتنه هغه وویل چې د چمن د فرلت د استازو سره ملاقات وکړي او د کورنۍ چارو نگران وفاقي وزیر میر سربراز بګټي دغه ستونزه هوارولو باور ورکړی. د پی ټی آی بلوچستان پخوانی غړی مبین خلجي په بلوچستان عوامي پارټي کې ګډون وکړي. په کوټه کې چیرمن سېنیټ محمد صادق سنجراني او د بی هی پي صدر نوابزاده خالد مکسي سره یې خبري کانفرنس کې له شرطه په ګوند کې د ګډون اعلان وکړي. د چوڼ د سبوتاژ کولو دپاره تحریک انصاف په لاهور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی. مبین خلجي د کال 2018 په چوڼ کې د کوټې څخه ایم پی ای چوڼ سوی و. د 9 مهي پیښو وروسته یې د تحریک انصاف څخه د بیلېدلو اعلان په کوټه پریس کلب کې په 19 مئی وکړی. د روغتیا نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی په کوټه کې و خبري غونډې ته وینا پر مهال وویل چې حکومت د ولس د دارو درملو لپاره په زړه پورې ګامونه اخلي. د هیلث کارت له لارې ناروغان په ښه توګه ګټه ترلاسه کوي. د هیلث کارت له لارې اسانتیاوو څخه د 8000 څخه زیاتو ناروغانو په 150 روغتونونو کې خپله درملنه وکړه. په صوبه کې د دارو درملو ښه والي لپاره درملنۍ شفافیت معیار بېځایه ایښول کېږي. د ډیوټي څخه چې څوک هم غیر حاضري رعایت ورسره نه کېږي. سرکاري ملازمین تنخواه اخلي نو کار دې هم کوي. ډي سی پشین جمعداد مندوخیل په حکم د ټولې ضلعې د ملازمینو فزیکل ویریفیکیشن روان دی. ملازمینو د حاضري په هکله د سرکلر په تعمیل کې د محکمه زراعت او بیهنډار په اسو ملازمین ډي سی کمپلیکس ته ورسېدل. په سرکلر کې ټولو ملازمینو ته په ډي سی افیس کې د وړاندې کېدو حکم ورکول سو. د ولسي حلقو لخوا ګام ډېر ستایل کېږي. چوڼ نږدې په راتلو د چوڼ حالي ځلې چسپانده سوي دي. د ووټرانو سره د اړیکو مهم او د ضروري پیل سوی د پیپلز پارټي بلوچستان کې ګډون کوونکي میر دوران خان کوسه د صوبتپور جعفر آباد او نصیر آباد ډیویژن د بېلابېلو سیمو دوره وکړه. دوران کوسه سیمو د مخه د نیشنل پارټي څخه په پاکستان پیپلز ګوند کې ګډون کړی و. د پیپلز ګوند مشر شراغلی وینا لپاره راغلی خلکو ته وینا و چې یقین لري چې په چوڼ سوي ایوان کې ولسي ستونزې به څرګندوم او د هواري لپاره به زه هڅې هم کوم.
ډي سي کیچ حسن جان بلوچ په سرمشرۍ کې د بارډر منیجمنټ په هکله غونډه وسوه. غونډې ته ډي سي کیچ وویل چې جالاګي سرحد په ژر خلاص کړل سي. د سکیورټي خدشات له کبله د بارډر 4 برخې بندي کړل سوي دي، خو بیا هم اوس خلک د خوراک څښاک شیان به د ایران څخه راوړی سي. په غونډه کې د سکیورټي او د جلایي واکمنو سره آل پارټیز او مخور هم موجود وو. د فرنټیر کور بلوچستان نارت لخوا د هرنایي ضلعې په کوش سیمه کې د یو ورځې فری میډیکل کیمپ ولګول سو. تر 303 د زیاتو ناروغانو په تربیینه سربیره هغوی ته مفتي دوايانې هم ورکول سوې. په میډیکل کیمپ کې د 129 نارینه 43 ښځینه او 110 ماشومان ناروغان درملنه وسوه. په میډیکل کیمپ کې د شوګر ټیسټ، بلډ پریشر، ملیریا او نورو ټیسټونو اسانتیاوې ورکول سوې. په کیمپ کې ډوډۍ هم ورکول سوه او اړتیا لرونکو کسانو ته راشن کڅوړې هم ورکول سوې. پر دې مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړې اجازه د لوی الله په امان.